السلام علیکم. نن به د سپوږمۍ په اړه وغږیږو. دا چې ولې موږ کله سپوږمۍ نرۍ وینو، کله یې نیمه وینو، کله یې پوره وینو او کله یې بیخي نه وینو. یوه تیوري ده، یو نظر دی چې په وخت کې آسماني جسم د ځمکې سره ټکر کړی و، بیا یې د عمله چې کومه خاوره او دوړه جوړه شوې وو، د هغه خاورو دوړو نه بیا سپوږمۍ جوړه شوه. نو سپوږمۍ د ځمکې څخه څومره فاصله لري؟ 3,84,400 کیلومتر فاصله لري. یعنی 10 ځله د ځمکې د قطر په اندازه د ځمکې کره چې موږ 10 ځله داسې څنګ په څنګ کېږدو، هماغومره فاصله ترې جوړېږي لکه د ځمکې او د سپوږمۍ. دا چې ولې سپوږمۍ کله نرۍ وي، کله نیمه وینو او کله یې بیخي نه وینو، دې لامل څه شی دی؟ ولې زه به تاسو ته تشریح کوم. دا لمر دی دوستانو. لمر ډېر غټ دی نظر ځمکې او سپوږمۍ ته. دا سپوږمۍ ده او دا ځمکه شوه. ځمکه د سپوږمۍ په پرتله ډېره غټه ده، خو دلته لږ څه وړه راغله. دا سپوږمۍ چې ده دوستانو، دا وضعي حرکت هم لري، انتقالي هم لري. په خپل محور کې هم تاویږي او انتقالي حرکت هم کوي، چې انتقالي حرکت یې 28.3 ورځې وخت نیسي، او وضعي حرکت هم په همدغه موده کې چې انتقالي حرکت بشپړېږي، په همدغه موده کې وضعي حرکت هم بشپړېږي. یعنې موږ د سپوږمۍ تل یوه خوا وینو، موږ د سپوږمۍ تل دغه خوا وینو، ځکه چې دا څومره داسې د ځمکې نه تاویږي، همدغه شکل یې ځمکې ته داسې تاویږي، لکه هېڅ چې نه غواړي موږ بله خوا ووینو، نو ځکه یې موږ بله خوا هېڅ نه دی لیدلی. نو دا شول 28 ورځې د انتقالي حرکت ځکه پوره کوي دوستانو. اوس به تاسو وایئ چې میاشت 29 یا 30 ورځې ده، دا ولې؟ دا علیحده بحث دی چې دا 380 درجې تکمیلوي په دغو. دا ولې؟ ځکه چې ځمکه هم د لمر نه داسې تاویږي، نو په هماغو ځایو کې څه تغیرات راځي، زاویې شکل نه، نو ځکه هغو ته 28.3 ورځې کې دا تکمیلېږي. او بل د هلال چې موږ وینو یا د میاشت، دا بیا څو ورځې ده؟ دا بیا 29.5 ورځې. دا هلال چې موږ وینو یا میاشت پوره کېږي، دا په څومره موده کې؟ په 29.5 ورځو کې. اوس به راشو دې ته چې موږ ولې دا سپوږمۍ کله نرۍ وینو، کله یې پوره وینو او کله یې بیخي نه وینو. په حقیقت کې هغه سپوږمۍ، هغه نرۍ لیکه چې موږ وینو، یا یې پوره وینو یا یې نیمه وینو، په حقیقت کې هغه د لمر وړانګې، د لمر رڼا ده. موږ په حقیقت کې په سپوږمۍ باندې د لمر رڼا وینو. خو دا د لمر رڼا څنګه واقعي، څه رقم مختلفو زاویو کې، د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. دا سپوږمۍ شوه دوستانو، دا ځمکه شوه، دا لمر شو. په دې چې دا لمر رالویږي، هغه وړانګې چې په دې باندې رڼا ده، هغه یې دې خوا نه موږ نه وینو. په دغه نیمه خوا باندې چې دا لمر لویږي، دا موږ نه وینو. نو ځکه چې کله موږ ونه وینو، دې ته څه وایي؟ نوې میاشت وایي. دا نوې میاشت ده. دا بیا داسې انتقالي حرکت کوي، انتقالي ډېر لږ چې حرکت وکړي، یعنې یوه ورځ بیا دلته معلومیږي داسې نرۍ کرښه، داسې په دغه شکل باندې د هلال معلومیږي. بیا موږ وایو دا د میاشت لومړۍ ورځ ده. نو کله چې دا دې خوا ته حرکت وکړي د سپوږمۍ، تقریبا په دغه ساحه کې چې وي، بیا به هم په دې باندې دا د لمر وړانګې دي، په دې باندې به دغه شکل ونیسي، یعنې نیمه د میاشتې نیمه کره به دا څه شی کړي؟ د سپوږمۍ نیمه کره به دا رڼا کړي. خو موږ دا رڼا مکمله نه وینو د ځمکې. د ځمکې د خوا نه موږ دا رڼا په کوم شکل باندې وینو؟ فرض کړه دا سپوږمۍ ده، موږ دا په دغه شکل باندې وینو دوستانو، په دغه شکل. کله چې دا فرض کړه دلته سپوږمۍ راشي، بیا هم د لمر وړانګې په دې باندې نیمه خوا یې رڼا کوي. موږ دا څه رقم وینو دوستانو؟ موږ بیا دا په دغه شکل باندې وینو، په دغه شکل نیمه سپوږمۍ وینو. کله چې دا بیا دلته حرکت وکړي، سپوږمۍ دلته موقعیت پیدا کړي، بیا دغه رڼا چې ده، دا موږ د ځمکې د خوا نه په کوم شکل باندې وینو؟ موږ د ځمکې د خوا نه په دغه شکل باندې وینو، یعنې لږ څه د نیمایي نه غټه. بیا چې په دغه ځای کې شي، تقریبا یا 14 ورته وایي یا 15 په دغه ځای کې، بیا موږ د ځمکې د خوا نه مکمل وینو، مکمل. بیا سپوږمۍ مکمله ګرده شي، یا څوک وایي چې 14 سپوږمۍ یا 15 مکمله ګرده شي. دې نه دې خوا ته بیا لږ حرکت وکړي، د لمر وړانګې خو داسې پرې راځي په دې باندې، دې بیا نیمه کره رڼا کوي. دې خوا نه بیا څه رقم وینو؟ دا به په دغه شکل باندې وینو، په دغه شکل وینو. بیا چې لږ دې خواته شي، په دغه ځای کې موقعیت پیدا کړي، بیا دغه رڼا موږ څه رقم وینو؟ دا رڼا موږ داسې وینو، یعنې سپوږمۍ به موږ ته نیمه معلومیږي. بیا چې دا سپوږمۍ دغه ځای پورې حرکت وکړي، بیا دغه د لمر وړانګې چې دي، دا موږ څه رقم وینو؟ دا موږ په دغه شکل باندې وینو،
په دغه شکل چې همداسې ځي نری کېږي بالاخره دغه ځای ته چې ورسي بیا یې موږ نه وینو، بیا څه شول په حقیقت کې بیا میاشت نوې شوه. نو دا و د مختلفو شکلونو چې دا ولې موږ کله نری وینو کله یې مکمله وینو د هغې په اړه معلوماتو نور د موږ د نورو ګټورو معلوماتو په تمه هم اوسئ. په لویه بخښونکي الله سپارم. ښه وخت.